د لیونۍ اجت پوره شو، په لاره ځي په کاڼو ولي زیارتونه. دا د حصار بابا د میا عبدالله رحمت الله علیه زیارت او مزار دی، کم چې د سار بابا د مولانو نیکه ګڼلی شي. د دوی د وینا مطابق میا عبدالله یو ډیر لوی ولی تیر شوی دی، څوک چې د دوی نیکه و. لاړلو مزار ته د میا عبدالله رحمت الله علیه د پاره مو دعا وغوښته، د ټولو مردگانو د پاره مو دعا وغوښتله، الله پاک دې ټولو مردگانو ته بخښنه وکړي. موږ چې واړو لیدل به مو دې زیارت ته به ډېر زیات خلک راتو، خو له بده مرغه دوی به د بابا په بابا منښته کوله، دوی نه به دعا غوښتله، حالانکې دعا د الله نه غوښتل پکار دي، هم د ځان دپاره هم د دوی دپاره. ولې چې کوم مردگان دي هغه د ژوندو محتاج دي. په دغه اړه که موږ وګورو نو د پنجپیر مکتب فکر چې کوم علما دي هغوی په دې باندې ډیر زیات کار وکړو چې دغه شرک او دا څیزونه ختم کړل. الحمدلله اوس خلک پوه دي، د کم ولی الله چې ګڼلی شي، اولیاء الله چې د هغوی عزت تکریم هغه په خپل ځای، خو د دوی نه دغه غوښتنې او دا څیزونه ختم دي. په دې موقع را سره ډیر ګران عارف هم موجود و. یقینا چې دغه زیارت په خپل ځان کې یو ډیر لوی تاریخ لري، ډیر مشهور دی. حصار بابا چې کوم دی ډیر زیات مشهور دی. دا زیارتونه که عموما موږ تاسو وګورو نو د پښتو په فولکلور کې بیا ډیر زیات هایلایټ کړی شوي دي. یو خبره ډیر په افسوس سره کومه چې کله په دغه مزار خوا باندې روانو، چونکې یو بل دعا ته روانو، خو چکر مو دلته هم له بده مرغه یو کس نارې وهي چې یلکه د بابا نه څه غواړې او داسې کوي. زمونږ د تلو مطلب هرګز دغه نه و، د هغه په سوچ کې چې کوم و. مونږ خو جست لاړو چې دعا به ورته وکړو، بلکې ټولو مردگانو ته به دعا وکړو او یو ویزټ به ورته وکړو.